بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ښه به ټیک ټاک په زه یم سلمان خان سینیر کلرک. جابز اپرچونیټیز ان منسټري اف کامرس. منسټري اف کامرس کې مختلف ویکنټ پوسټونه راغلي. د کم ډیټیل چې سره زه شیر کوم ویډیو د اخر پورې وګورئ. سیریل نمبر 1 باندې دی اسسټنټ پوسټ 15 سکیل دی. ټوټل 13 پوسټونه دي. کوالیفیکیشن غواړي ګریجویشن. دا 13 پوسټونه بیا مختلف پروینشل باندې تقسیم کړي دي. ایج لیمټ غواړي 18 نه 33 پورې. 2 نمبر باندې سټیټسټیکل اسسټنټ بی پی ایس 15 یو پوسټ دی. ګریجویشن غواړي هو اکنامکس سټیټسټک میتھمیټکس میرټ باندې ټول پاکستان له دا 18 نه 30 ایج لیمټ غواړي. 3 نمبر باندې سټینوټایپسټ بی پی ایس 14 38 پوسټونه دي. ټول پاکستان له ای پی ایف وی سی غواړي. شارټ هینډ غواړي او 40 ورډ پر منټ ټایپینګ سپیډ غواړي. 18 نه 30 سال پورې ایج لیمټ غواړي. افر ډیویژن کلرک بی پی ایس 13 ټوټل پاکستان له 8 پوسټونه دي. 12 غواړي او ایج لیمټ 18 نه 30 سال پورې. لوور ډیویژن کلرک بی پی ایس 11 ټوټل پاکستان له 27 پوسټونه دي. میټریک غواړي او 30 ورډ پر منټ ټایپینګ سپیډ غواړي. ایج لیمټ 18 نه 30 سال پورې. سټاپ کار ډرایور بی پی ایس 4 ټوټل پاکستان له 12 پوسټونه دي. کوالیفیکیشن پرایمري غواړي. ډرایوینګ لایسنس ضروری غواړي. ایج لیمټ 18 نه 35 سال پورې. ډسپیچ رائډر بی پی ایس 4 2 پوسټونه دي. کوالیفیکیشن پرایمري غواړي او ډرایوینګ لایسنس هم غواړي. 18 نه 35 سال پورې ایج لیمټ. نائب قاصد بی پی ایس 1 30 پوسټونه دي. ټوټل پاکستان له پرایمري پاس کوالیفیکیشن غواړي. 18 نه 30 سال پورې ایج لیمټ ته او دا مکمل فیمیل کینډیډیټس غواړي. ریګولر فراش بی پی ایس 1 3 پوسټونه دي. پرایمري پاس کوالیفیکیشن غواړي. 18 نه 30 سال پورې ایج لیمټ غواړي. چوکیدار بی پی ایس 1 2 پوسټونه دي او پرایمري پاس کوالیفیکیشن غواړي. 18 نه 30 سال پورې ایج لیمټ. هاو ټو اپلای د لپاره به اپلای څنګه کوئ. دې باندې ما هم یو ویډیو جوړه کړې. هغه در سره اخر پورې وګورئ. د اپلای ټوله طریقه مې پکې ښودلې ده.